د بلخ محاکمو په 2 اونۍ کې 404 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 402 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 309 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 315 وثیقې هم اجرا کړي دي. د ننګرهار ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 488 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 240 وثیقې هم اجرا کړي دي. د زابل ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 140 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 46 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل د نشئی توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایي محکمې په 2 اونۍ کې 170 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د غور ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 209 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 155 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 210 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 221 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 908 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 222 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 192 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 140 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 310 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 373 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 300 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 328 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنجشیر ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 49 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 221 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 900 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 250 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سرپل ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 111 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 180 وثیقې هم اجرا کړي دي. په کندهار، تخار او سمنګان ولایتونو کې پر 9 تنو متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو.